دویم واورئ په مینا کې حجة الوداع کې یو ښځه وه د یمن کې غټ ښار د صنعا د هغې اوسېدونکې وه د هغې ښځې ماشوم بچی پیدا شو هغه ماشوم یې حضور پاک له ولېږه او کجوره یې ورسره ولېږله چې د دې ګوټي وکړه ګوټي پېژنئ عربۍ کې ورته تحنیک وایي چې کله ماشوم پیدا شي نو یو کجوره به راوالي یا چواره یو عالم له به یا یو ملا له طالب له نیک سړي به یې خوله کې وروي زورونه به په غاښونو کې نو بیا ماشوم له خوله کې ږده نو ماشوم خوږ شیره وي د دې مقصد دی چې لومبې د دې ماشوم خېټې دته د دې عالم لاړې وردننه شي دا به برکت شي دا نن چې څومره دا واړه او دا هلکان کشر کول کنځل کوي دروغ وایي غیبتونه چغلۍ کوي دا د دوی ګوټي نه ده شوې د دې مور او پلار دوی له یو عالم لاړې نه دي ورکړی چې د چا وشي د هغه نه خدای حافظان جوړوي عالمان دې جوړوي دا کوي که هلک پیدا شي او که جینۍ یو کجوره یو ملا صاحب له وړی به یې خوله کې چوپي بیا یې ماشوم له خوله کې ږدي چې د مور د پیو نه مخکې ډېره ښه ده او که د مور د پیو نه وروسته مې نو خیر دې کولی شي خو د دوو څیزونو خیال به ساتئ یو چې کوم عالم له دا کجوره یوسي نو که هغه د مرۍ یا د سینې یا د پړپوس بیماري نارې دا کار نه کوي بیماری په خپله د یو کس نه بل ته نه لګي لا عدوا ولا طویرة فی الاسلام خو کله خدای پاک د یو نه بل ته مرض ګورې لګی په خپله نشي کېږي الله کله وکړي د یو نه اوچت کې بل ته ورسي نو هسې نه چې د ده د مرۍ د سینې دا بیماري دا د ماشوم ته ور منتقل شي ماشوم به برباد شي نو که داسې یو عالم و چې د غاښونو یا د مرۍ د سینې یا تازه زکام واري اره دا چل نه کوي او تاسو هم خیال کوئ نسواري مولا له کجوره یې ونیسئ تاسو به وایئ چې خېټې ته به یې برکت لاړ شي د مولا صاحب او په منځ کې به یې خېټې ته ټول د 400 نسوار کوي نسوار مه کوئ ښه کښېنه خوله صفا ساتئ پاک په دې زموږ د خدای نوم درود شریف پې وایو او تلاوت پې کوو نو دا پاکه ساتل پکار قسم دی حضور پاک به مسواک مګه داسې مسواک به مګه چې عایشې بیبي فرمایل وي ما وی د غا نه ځان نه غاښونه ونه باسي نو مسواک د پیغمبر مبارک اخیری عمل څو مسواک دا میرے تا ناشنا خبر ہو عائشہ بی بی فرمائی زما سینے تے ڈڑا وانے او دیکھ زما رور راغی عبدالرحمن لاس کے مسواک نو حضور پاک دا سے پشوق پتو کتر میں دا اللہ رسول مسواک تا ملکی گی وی آو نو ما دا رور نراواغش نو کلکو نو پا اثر میں ولی چکونو لگول خمی پوست کنالم بکو نو رسول اللہ مبارک لمی ورکی وی قسم دی داسې مسواک یې ومږه چې په ژوند کې داسې مسواک چاته نه ومږلی وی بیا یې ماله راکړه وی ما زر د حضور پاک د لاړو مبارکو لړلې زر مې خپله کې ووم وی زه هغه بختوره ښځه یم چې اخر وخت کې د حضور پاک او زما لاړې خدای یو ځای کړې د هغې نه پس وفات شو نو د پیغمبر مبارک مسواک په مږه مسواک سره غاښونه سپینېږي او په نسوارو خړېږي او تورېږي د حضور پاک څنګه وي غاښونه خبرې لکه د ګلۍ په شان تک سپین اشتغفر د نسواري غاښونه څنګه تک تور خاو شپږ دېرش فایدې علماو ذکر کړي دي چا او یا د مسواک وره مضبوطی نسوار وره خیجه مسواک د خولې خوند خشته کوي
نسوار د خولې خوند خرابوي مسواک چې څوک مږي د خولې نه بې بدبویي نه دي او نسوار چې مږي خولې نه اصحابي نه دي ما ته اکثر بعضې خلک د مسلې تپوس کوي چې کوم نسواري تازه نسوار توکلي او د مسلې تپوس کوي او دا خوله راته رانږدې کړي وایي نو زه وایم ډیران کې خاښۍ وانې ده داسې بین دې روان شي او زه یم خدای انټوشې ورنه ورې چې نسوار یې چولي او انټوشې ورغې خو زمونږ خو سپینې جامې وې مفتو کې بیا راله رنګ ما چېرې